که چا درته وویل اشرف غني څوک دی نو ورته ووایه هغه ولسمشر دی چې 14 ساعته کار کوي. هغه ولسمشر دی چې زورواکۍ ته یې خپل حد وروښود. هغه ولسمشر دی چې مافیایي له ورکېدو سره مخ کړي. هغه ولسمشر دی چې شخصي زندانونه یې له منځه یوړل. هغه ولسمشر دی چې د هیواد د لوی پرمختیایي پروژې تر خپل نظارت لاندې راوستي. هغه ولسمشر دی چې د لومړي ځل لپاره د سولې دروازه عملاً پرانیسته. هغه ولسمشر دی چې پاکستان یې د نړۍ د سترو هیوادونو تور لیست ته ورنږدې کړ. هغه ولسمشر دی چې د غلو، فاسدو او مافیایي کړیو په وړاندې خپل کلک دریځ غوره کړ. هغه ولسمشر دی چې د وخت ولاړې پروژې پرانیستلې. هغه ولسمشر دی چې د دې وطن او خلکو لپاره یې بنسټیز کار کوي. هغه ولسمشر دی چې د کورنۍ هیڅ غړی حکومتي دنده نه لري. هغه ولسمشر دی چې په زیاته پیمانه ځوانان په کار ګمارلي. هغه ولسمشر دی چې د هیواد هره نقطه یې خپل کور ګڼلې. هغه ولسمشر دی چې ډلې ټپلې نه جوړوي، د هیواد لپاره اوږدمهاله پلان لري. هغه ولسمشر دی چې د سواددار او بې سواده توپیر کولی شي. هغه ولسمشر دی چې دې خاورې او وطن ته یې مینه ورکړې ده. هغه ولسمشر دی چې خپل وزیران او نور مسؤلین فساد او چور ته نه دي تشویق کړي. هغه ولسمشر دی چې خپل نږدې دوستان او ملګري د ملي ګټو په خاطر خفه کړي. هغه ولسمشر دی چې دا وطن خپل بولي او د دې خاورې اتل بچی دی. هغه ولسمشر دی چې ډېرې مافیایي کړۍ او د جګړې لاملونه یې په بنسټیزه توګه له منځه وړي. هغه ولسمشر دی چې زورواکو غیر قانوني غوښتنې وررد کړي.